ما راخه استادو یو ته کم کا ځکه چې سپکونته شته پکې که نه دا صحیح دي زه السلام علیکم استاد څنګه یې خیریت دی خیر دی که نه استاد زه خو راغلی یم زه یم چې ځان له مټې غټې کړم که نه زه یم چې چا څوک لکه زه یم چې داسې کس که نه چې زما پې قرض وي سبا که نه او هغه نه زه قرض نه شم اخیستی نو خامخا والو دپاره زما مټې خو به غټې که نه نو ما چې تاسو کوم ځای ته ورشم کوم ځای کې راشئ ما سره ورشئ که نه هلته او مټې غټوم مټې غټوم چې داسې مټې غټې شي که نه چې ستا مټې نه وي داسې ستا د بدن ته چې زه وګورم که نه زه یم چې دنه خو مړ به شم خو دنه قرض وانه لم او ها او هلته څو ښکلي لیټونه دي استاد جي هلته هغه وزن نه دغه وګو او چې ډېر وزن وي چې مټې مې مړه یو هفته کې جوړې شي که نه پوه شوې ستا د باډۍ ته وګوره نو چې ستا د باډي نه دی دام صحیح دي دام صحیح دي دا خو هېڅ هم نه دي مړه ما دپاره ستا داسې وزن ښایه که نه چې مکمل چې بس داسې یو نور وزن ولګوه ورسره ولګوه لږ وزن ولګوه او ولګوه دومره خو زما هم څه نه څه مټې شته دا هېڅ هم نه دي لګوه نه درنې هغه لاندې زمیندار پاتې شوی یم کټر زمیندار وم پخوا ولګوه ولګوه زه اوس یې اوچتوه اوس یې اوچتوه زه به اوچتوم ریچا باډي خو زه جوړوم که نه ما راښه استادو یو ته کم که ځکه چې سپکونته شته پکې که نه دا صحیح دي زه ته واړه کې ده ته واړه دا لرې کتې واړه کې ده چې دې سره پیټ نه راځي صحیح پیټ نه راځي دغه نیم کیلو کې ده نیم کیلو شته پکې دا راځي به دا یو ډېر دی که نه ها اوس شماره ښه څو شو دوه څو شو نه استاد صحیح شماره زه شماره ته کې نیمه مې اوبه راړه د دې استاد جي شوې نه نشي د دې 700 روپۍ شوې د دې وزن اوچتولو راکوه وزن د ما اوچت کو که نه نو وزن تا اوچت کو که ما نو داخله خو به زو که ما خو دې پیسو کې کټ که تیاره وم زما چې کوم وزن مټې زه غټوم وزن د چارې ستا دی که زما دی اوچت چا کو نو لکه کړاو ما کو تا صحیح ده مټې غټوم زما خو لکه وزن مې د چا اوچت کو نو سوچ وکړه نو سوچ خو کوم خو پیسې خو به ته راکړې 100 روپۍ دا به داخله کې 5000 روپۍ به داخله کې ها بیا ما ته خو یو ملګري ویلو که نه وګوره دوی ډېر ښه دغه دي رعایت ډېر زیات کوي نه رعایت کو خو تا باندې خو زه په خپله ګیم کوم که نه ها ولې ته غریب یې بس بیا یو هفته کې به راله مټې غټې صحیح ده یو هفته کې کوم ځای غټې 100 هفتو کې کم از کم یو کال به لګي ها بیا داسې کار دی که نه زه مړه بیا تاله سم ملګري بیا راولم چې 3 ملګري نور راولم بیا به ګزاره وکړې بیا به ګزاره وکړو ها بس ته بیا ما ته دغه وکړه که نه کم څه ورته ووایم چې کوم جم دا به ورته ووایې چې د فیملی مارټ مخې ته جیم دی د وکاس استاد ها د جیم نوم دی پاور هاوس فټنس جیم فټنس جیم دا سهار 8 بجې کولاویږي د شپې 9 بجې بندېږي لکه دا سهار 9 بجې کولاویږي شپې 8 بجې بندېږي سهار کم ځای سړی سهار 8 بجې کولاویږي سهار 8 بجې کولاویږي د شپې 9 بجې باندې د شپې 9 بجې بندېږي صحیح ده بس استاد جي ان شاء الله زه به 3 کسان راولم او بس ته به پرې بیا چې بس سمه ده خوشحاله اوسئ ډېر مننه مهرباني السلام علیکم